الرحمن او السيدات بتولي فرمائش امجد خان او نجم خان خاص فرمائش لالا خان فروخ او اولاد فروخ لالا فرمائش رحمت خان شیرین عیسیٰ خان صادق شیرین غلام علی رفیق جان حبیب جان محمد گل او ملګری سترګې دې سرې دي یاره خوب دې څنګه وینه ګلرنګه غیشمې ړنګه کې ړنګه شه ګلرنګه غیشمې ړنګه کې ړنګه شه حکمت خان فرمایشي حکمت خان لکه ماشوم چې مور په ناز له دوکه وینمه ګلرنګه غیشمې ړنګه کې ړنګه شه هلته نه ده مخکې زر بخشش کړی دا غي فرمایش هلو هلو وسرګي دې سري دي یاره خو دې څنګه وینم ګلرنګه غیشمې ړنګه کې ړنګه شه عجب ګلا عجب ګلا روټه ملګری نو ټوکر نه کړی دا غي فرمایش علي خان دی ویدار دی میدان عجیب سر خان یاد می ساجو سر خان فرمایش دی دا ټوکر نه کړی دلاچی لوا کووانا مالی زیادہ گیلا مانا مالی
دې کړمه دیوانه مې ستانه وانه مې هلو دلا چې لورکو ونه ولې بیا د ګیله منه ولې بیا لا يكوش نخيان قرزة شلا سرقي لري لكلي بيغلي دي فنان والاري دينا مزيك أبا مزيك بخت بزان غرایه چې داس سترګې لري الله درکړي د مرمرو اندامونه مزې کوه مزې زمانه بخیال کی راغله چې دا سترګې لري چې وطن جار کوي د سترګو تعریفونه مزې کوه مزې عجیب سر خانه و دوستان انتظار بخشش کرد آقا جاتر آواز فرمایش وزن فرمایش محمد سلیم خروٹی انتظار بخشش کرد داغه فرمایش څوک به دې وویني فزان کلي ماتېره که زرور زروي وار په بیړه بیړه ډېره که په بدرګه باندې خیالي لیلا ورتېره که زرور زروي سرور زنی وار پکړه پیړه ډېره وجه صاحب اجي عبدالله خروټي خاص فرمایش لالا خروټي او عطا نقیب و حمزه فرمایش حاجي بصیر او رحمت خان شیرین عیسی خان صادق شیرین غلام ملیک رفیق جان عادل جان محمود گل حاجی صاحبانو د ټول فرمایش سرور سروي وار
Curăci hojna sila suna trecea pieră Sărvăr sărivară Vă bină Rahmat Şerif Cezayir Canana çekir serge karsa azadina Daltande kharwan açayna Canana çekir serge karsa azadina Daltande kharwan زر بخشش کړی دا رحمت شیرین او د ټولو دوستانو پر سر خروټې ټول لنګیانې دي سلطان دې خروټ واچینا شنامه تو ځوانان فخر کوي نن دلته دې خروټ واچینا صدق شیرین فرمایش دی صدق شیرین جانان چنگه سرنگه گرزا آزادینا دلته خروټ واچینا نعمت او اولاد او خاص شایسته ملګري سلام دی ورور نعمت او اولاد نه فرمایش لالا خروټ دې تازه وي دلته خروټ واچینا جی عبدالله خروټي یاد ماما دلته خروټ واچینا شاه وزیر باچا راوړه دې پاسه نارنجول کې ولای د پنیګار راسه شاه وزیر باچا راوړه دې پاسه و نارنجول کې ولای د پنیګار راسه نارنجول کې ولای د پنیګار راسه
صداشنا د ټول وطني ځوانانو پر سر 15,000 بخشش کړه صداشنا چې د جانان کلی قسم چوبه ګلونه شاه وزیر باچا راوړه دې ناس نارنج ګل دې ولای د منیګار راز کمی خاطر در باندې ګران وي شاه وزیر باچا راوړه دې نارنج ګل دې ولای د منیګار راز حاجي عبدالله خروټي د ټول اټني ځوانانو پر سر 15,000 بخشش کړه حاجي عبدالله خروټي د وطن جات افضل چې خوار نه کېناستنه شاه وزیر باچا حاجي عبدالله خروټي 15,000 بخشش کړه راوړه دې پاس نارنج ګل دې ولای د منیګار راز حاجي عبدالبصیر ویلار دغه فرمایش دی سبا مینې خطرناکې دي پام کوه زمې ګیا شایستې ټولې چالاکې دي مه ورځه نږدې سبا مینې خطرناکې دي پام کوه زمې ګیا جنکۍ ټولې چالاکې دي مه ورځه نږدې دا رمضه خان او نقیب د فرمایش ده لالا خروټي او الله خروټي دغه فرمایش دي رحمت شیرین صدیق شیرین حبیب جان محمد ګل غلام منیر رفیق جان عیسی خان پیر محمد جان د قومونو ورور ونی غاړي سرور جان 15,000 بخشش کړه دغه فرمایش دی لړو باندې ټولو پښتنو ترمنځ ونی غاړي پیر محمد جان صدیق شیرین او دوستان د ټول په نوې کړي دغه فرمایش دی صدیق شیرین پیر محمد جان د قومونو ورور ونی غاړي لړو باندې ټولو پښتنو ترمنځ دوستي غواړي پیر محمد